السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. تیر درس کې مو د تغییر مکان وکتور، شعاعي وکتور، متوسط سرعت، لحظوي سرعت، متوسط تعجیل او د لحظوي تعجیل وکتورونه مطالعه کړه. د هغو وکتورونو باندې د پوهېدو په خاطر په دې ویډیو کې دغه مثال حلوو. مثال وایي یو روبوټ دی د مریخ ځمکه د لاندې معادلو په واسطه پلټي، یعنی د ایکس محور یې 2 متره منفي 0.25 متر بر سکند مربع ټي مربع په واسطه تغییر مومي. د وای محور 1 متر بر سکند ټي جمع 0.25 متر بر سکند مکعب ټي مکعب په واسطه تغییر مومي. 15 شیان یې غوښتي. ای وای په ټي مساوي 2 سکند کې د روبوټ مختصات پیدا کړئ او د مبدا څخه یې فاصله پیدا کړئ. بی وای په ټي 0 نه 2 سکند انټروال کې د تغییر مکان وکتور او د متوسط سرعت وکتورونه په لاس راوړئ. سی وای لحظوي سرعت لپاره یې عمومي معادله په لاس راوړئ او په ټي مساوي 2 سکند کې مقدار او جهت دواړه په لاس راوړئ. ډي سوای په ټي 0 نه تر 2 سکند انټروال کې متوسط تعجیل پیدا کړئ او ای وای په ټي مساوي 2 سکند کې لحظوي تعجیل پیدا کړئ یا محاسبه کړئ. نو راځو سوال حلوو. اول په ټي مساوي 2 سکند کې د روبوټ مختصات پیدا کوو. نو د مختصاتو پیدا کولو دپاره همغه معادله لیکو چې ایکس مساوي کیږي ایکس مساوي 2 متر منفي 0.25 متر بر سکند مربع ټي مربع. 2 متر منفي 0.25 متر بر سکند مربع د ټي قیمت څو دی؟ 2 سکند. 2 چې مربع کې 4 سکند مربع. سکند مربع به د سکند مربع سره اختصار شي 4 ضرب 25 سل، نو دا به 1 راشي. 2 منفي 1 متر. د ایکس مرکبه څو شوه؟ 1 متر. د وای مرکبه پیدا کوو. د وای معادله لیکو 1 متر بر سکند ټي جمع 0.025 متر بر سکند مکعب ټي مکعب. 1 متر بر سکند ټي څو دی؟ 2 سکند جمع 0.025 متر بر سکند مکعب. ټي په ځای چې 2 وضع کم او مکعب یې کم 8 سکند مکعب. سکند مکعب د سکند مکعب سره اختصاریږي. 25 ضرب یې کم 8 په 5 کې 40 یو حاصل. 8 په 2 کې 14 او هغه 4 شل 2 حاصل، یعنې 0.2. 2 ضرب 1 2. 2 متره او 0.2 متره چې جمع کې دا به شي 2.2 متره. د وای مختصات هم پیدا شو. اولنی ځواب چې هغه شی غوښتی و مختصات یې پیدا کړئ په ټي مساوي 2 سکندو کې. په ټي مساوي 2 سکندو کې یو دی 1 متر بل دی 2.2 متره. صحیح دی؟ کتاب ګورم که چېرته غلطي رانه شوي چې بیا یې اصلاح کم. دویم څه وایي؟ فاصله یې د مبدا څخه پیدا کړئ، یعنې شعاعي وکتور پیدا کړئ. آر 2 مساوي کیږي 2 ځکه ورته وایم چې دا په 2 ثانیه کې دلته قرار لري. ایکس آی جمع وای جے جمع زیډ کې دا د شعاعي وکتور فرمول دی. ایکس څو دی؟ 1 متر آی 1 متر آی. وای څو دی؟ 2.2 متر جے. دا شعاعي وکتور شو په 2 ثانیه کې.
خو موږ نه شی غوښتې فاصله یا مقدار یې غوښتې شی غوښتې مقدار نو د مقدار پیدا کول دپاره یوه مرکبه مربع 1 متر مربع 1 متر مربع 2.2 چې مربع کې 2.2 څلور څلوېښت څلور څلوېښت څلور اته څلور 1 2 4.4 متر مربع متر مربع مشترک اخیستل کېږي 1 جمع 4.4 متر مربع جذر لاندې متر مربع چې جذر نه وځي متر کېږي 1 جمع 4 5.4 جذر لاندې ورسره متر د 5.4 جذر چې تاسې واخلئ په موبایل باندې نو هر څو قیمت چې درکړو هغه به ځواب شي کتاب نه زه لیکم هغه د 2.4 متر 2.4 متر نو د مبدا څخه مقدار یا فاصله څومره شوه 2.4 متره ا جز خلاص شو راځو بی جز ته په ټي مساوي 0 او ټي مساوي 2 سکندو پورې انټروال کې د تغیر مکان او متوسط سرعت وکتورونه په لاس راوړئ د متوسط سرعت نه مخکې باید تغیر مکان پیدا کړو او د تغیر مکان وکتور مو ویلی و هغه د دلتا آر وکتور او دا مساوي کېږي R2 وکتور منفي R1 وکتور R2 وکتور هم تیار پیدا کړی دا دی 1 متر آی جمع 2.2 متر جې 1 متر آی جمع 2.2 متر جې منفي R1 وکتور اوس R1 ته دلته ټي مساوي څو دی 0 دی نو R1 ته R0 وایم شی ورته وایم R0 دا 0 معنا به دا راکوي چې وخت دې ځای کې 0 سکند دی او دې ځای کې وخت 2 سکند دی نو R0 موږ نه لرو دې په خاطر چې دا پیدا کړو باید دلته چیرته یې پیدا کړو x0 به مساوي شي د ټي مساوي 0 نسم 2 متر دلته چې زه ټي 0 وضع کم دا حد ټول 0 کېږي نو منفي 0 د وای مختصات وای 0 دلته چې زه 0 وضع کم 0 دلته چې زه 0 وضع کم 0 2 متر آی ځکه د x مرکبه ده او د وای مرکبه وای 0 شو نو R0 وکتور یا شوایي وکتور به مساوي شي دلته لیکم د x په محور باندې مرکبه د y په محور باندې مرکبه دا R0 وکتور مو پیدا کړو دلته یې وضع کوم 2 متر آی جمع 0 متر جې کله مې چې دا پیدا کړه د آی مرکبې نه د آی مرکبه منفي کېږي د جې نه جې 1 منفي 2 منفي 1 متر آی 2.2 نه 0 2.2 متر جې دا د دلتا آر وکتور شو څه شو د دلتا آر وکتور غوښتې څه دی د تغیر مکان وکتور پیدا کړی او د متوسط سرعت وکتور پیدا کړی د تغیر مکان وکتور خو همدغه شو کتاب کې ګورم دلتا آر وکتور 1 متر آی 2 متر 2.2 متر جې صحیح روان یو اوس راځو د متوسط سرعت وکتور پیدا کوو او د متوسط سرعت وکتور وی ایوریج دا مساوي کېږي دلتا آر بر دلتا ټي د دلتا آر قیمت څو دی ښکته راځم دلتا آر وکتور دا دی منفي 1 متر آی 2.2 متر جې تقسیم دلتا ټي څو دی هغه انټروال کې 2 منفي 0 2 سکنډه منفي 0 سکند دا 2 د دې حد لاندې دي د دې حد لاندې دي یعنی منفي 1 پر 2 متر
آی جمع 2.2 پر 2 متر جی. دا بشي منفي 0.5 متر آی جمع 1.1 متر جی. دا شو وی ایوریج ویکتور د مرکبو له مخې. که مقدار یې غوښتی و دا مربع جمع دا مربع جذر لاندې، که زاویه یې غوښتې وه دا پر دا چې کوم قیمت راغلو هغه به وګورو چې د کومې زاویې تانجنت دی همغه زاویه یې ده، خو غوښتی نه دي نو موږ یې نه پیدا کوو. بل وایي د لحظوي سرعت لپاره یې عمومي معادله په لاس راوړئ. د لحظوي سرعت لپاره یې عمومي معادله په لاس راوړئ. نو د وی عمومي سرعت ویکتور دا مساوي کیږي डी एक्स بر डी टी आई جمع डी واई بر डी टी जे جمع डी زد بر डी टी के. د کوم ځای نه مو لیکل تیره ویډیو وګورئ. نو راځم د ایکس مشتق نظر ټي ته. ایکس هلته معادله شته نو وی دا مساوي کیږي डी एक्स. دلته به پیدا کم بیا به ولیکم تر څو ماته تخته بچت شي ځکه شیان ډېر دي. د ایکس مشتق اخلم نظر ټي ته डी एक्स بر डी टी. دلته ټي نشته نو مشتق 0 منفي 0.25 متر بر سکند مربع. د ټي مربع مشتق نظر ټي ته 2 ټي. نو دا به شي डी एक्स بر डी टी به څو شي 2 ضرب 25 0.5 متر بر سکند مربع टी. دا डी एक्स بر डी टी شو. डी واई بر डी टी پیدا کوم. डी واई بر डी टी د टी مشتق یو نو 1 متر بر سکند بیا جمع 0.015 متر بر سکند مکعب. د टी مکعب مشتق نظر टी ته څو دی 3 टी مربع. 3 टी مربع دا به مساوي شي 1 متر بر سکند جمع 3 ضرب 25 50 0.50 متر بر سکند مکعب टी مربع. دا د डी واई بر डी टी قیمت شو. زد 0 دی نو مشتق هم 0. دلته قیمتونه لیکم د डी एक्स بر डी टी په ځای دا لیکم منفي 0.5 متر بر سکند مربع टी آی لرم آی جمع डी واई بر डी टी په ځای لیکم 1 متر بر سکند جمع 0.015 متر بر سکند مکعب टी مربع واحد وکتور ورسره جی. دا د وی یا د لحظوي سرعت دپاره عمومي معادله شوه. دې بله برخه ده په टी مساوي 2 سکند کې مقدار هم پیدا که جهت هم پیدا که. د لحظوي سرعت د دې وکتور په टी مساوي 2 سکنډه کې هم مقدار پیدا که او هم څه پیدا که جهت. نو مخکې له دې نه چې مقدار او جهت پیدا کو باید د टी په ځای 2 وضع کو. یعنی وی وکتور مساوي کیږي منفي 0.5 متر بر سکند مربع د टी په ځای 2 سکند. دا به مربع سره ختم شي. دې سره واحد وکتور آی جمع 1 متر بر سکند جمع 0.015 متر بر سکند مکعب د टी په ځای چې 2 وضع کې او مربع کې 4 سکند مربع. مربع به دې سره ختم شي واحد وکتور ورسره جی. راځم یوه کرښه بله هم لیکم چې دا ور ضرب شي. دا به شي منفي 0.5 متر بر 2 کې چې ضرب کم 2 ضرب 5 لاس یا 2 ضرب نیم یو منفي 1 متر بر سکند آی جمع دا چې زه دې کې ضرب کوم 4 ضرب 50 300 یعنې 0.3 50 او 50 یو نیم سل 300 نو دا به شي 0.3 چې یو ورجمع کم 1.3
1.3 متر بر سکند جې. دا د وی وکتور شو. کله چې د وی وکتور پیدا کړو دا عمومي معادله وه، دا په ټي مساوي 2 سکندو کې د وی وکتور شو. اوس راځو د وی مقدار او جهت پیدا کوو. د وی مقدار او جهت. نو کله چې وکتور د مرکبو له مخې راکړل شوی وي مقدار به څنګه مساوي کیږي؟ یعنی د وی مطلقه قیمت یوه مرکبه مربع جمع بله مرکبه مربع د مربع جذر لاندې، یعنی -1 متر بر سکند مربع جمع 1.3 متر بر سکند مربع د مربع جذر لاندې. یو چې مربع کې 1 متر مربع سکند مربع جمع 1.3 چې مربع کې 14 په دریو کې 9 14 یو سل 9 شپېته 14 په دریو کې 9 3 اصل یو سل 9 شپېته څو عدد اشاریه دیر د 2 1.9 متر مربع سکند مربع جذر لاندې. دا به شي 1 جمع 1 2.9 شپېته متر مربع متر بر سکند کل مربع جذر لاندې. دا متر بر سکند مربع جذر نه وځي 2.9 شپېته جذر لاندې متر بر سکند دی مقدار شو. وکتور پې نه لیکم نو مقدار راکوي. دا چې تاسې د جذر نه وکاږئ -1 او 1.3 صحیح مې لیکلی. دې ځواب دی 1.8 1.8 متر بر سکند. دا د لحظوي سرعت مقدار شو. څه شی شو؟ مقدار شو په ټي مساوي 2 سکنډه کې. جهت چې پیدا کوو تانجن د تیتا دا مساوي کېږي مقابل ضلع پر مجاور ضلع. مقابل ضلع یا د وای مرکبه 1.3 پر -1 1.3 پر -1. دا منفي فقط ربع راکوي، یعنی دا هغه ربع ده چې وای ورکې مثبت دی او اکس یې منفي دی، یعنی دویمه ربع ده. دا زاویه به د 180 او د 90 مابین کې وي. نور که منفي ونه لیکئ پروا نه کوي. 180 منفي تیتا د هغې نه هم پیدا کېږي. دا زاویه نور د انسان د وسې کار نه دی. دا به کالکولیټر باندې پیدا کړئ چې کوم عدد یې درکړو هغه به بیا وګورئ چې د کومې زاویې تانجنت دی. نو تیتا به تاسو ته درکړي. زه کتاب نه لیکم، تاسې بیا څه وکئ په کالکولیټر پیدا کړئ. 128 درجې وینئ د 180 او د 90 مابین کې زاویه شوه. کله چې دا هر څه راکړه هلته ډي او ای پاتې شو. په ټي مساوي 0 او ټي مساوي 2 سکند کې متوسط تعجیل پیدا کړئ. په ټي مساوي 0 او ټي مساوي 2 سکند کې د وی وکتور راکړئ. نو ټي یو ځل 0 وضع کوم او بل ځل ټي دا طرف به پاک کم. که چا نه وي لیکلی هغې ځای کې ویډیو ودروئ لیکل وکئ. دا سوال داسې جوړ شوی دی چې ټول وکتورونه ځان کې راونغاړي، نو لوی ده دا تخته باید پاکه شي. په ټي مساوي 0 او ټي مساوي 2 سکند کې متوسط تعجیل پیدا کړئ. متوسط تعجیل مساوي کېږي اے ایوریج. دا مساوي کېږي دلتا وی پر دلتا ټي یا وی 2 منفي وی 1 پر دلتا ټي ټي 2 منفي ټي 1 وی 2. یعنی دلته به د ټي په ځای 2 وضع کړو چې هغه هم تیار وضع کړو، دا قیمت یې راکړو. یعنی د ټي په ځای هم تیار وضع کړی دی 2 چې مربع کې 4. اخري وکتور یې دا راکړی -1 متر بر سکند آی -1 متر بر سکند آی جمع 1.3 متر بر سکند جې.
دا وی دوه شو منفي وی یو د وی یو په ځای وی صفر لیکم ولې ځکه دلته ټي اولنی وخت څه دی صفر سکنډ دی نو کله چې زه دلته د ټي په ځای صفر وضع کړم دا حد ټي ضرب حد صفر آی صفر متر بر سکنډ آی جمع ټي چې دلته صفر وضع کړم دا حد صفر کیږي 1 متر بر سکنډ پاتې کیږي 1 متر بر سکنډ جې تقسیم دلتا ټي ټي 2 منفي ټي 1 ټي 2 2 دی او ټي 1 صفر دی 2 منفي صفر 2 سکنډه او دا مساوي کیږي د آی نه د آی مرکبې منفي 1 نه چې صفر منفي کی منفي 1 متر بر سکنډ آی 1.3 نه چې 1 منفي کی جمع 0.3 متر بر سکنډ جې دا د ای ایوریج وکتور شو څه شو وکتور موږ نه شی غوښتي متوسط تعجیل پیدا کړی د تعجیل وکتور هم پیدا کړو اوس ګورم چا یا نور شی غوښتي او کنه که چیرته غوښتي پیدا بکو او که نه یې وغوښتي نه پیدا کوو متوسط تعجیل منفي 0.5 متر بر دلته یو حد پاتې شو کتاب سره فرق لرو دا 2 سکنډه پاتې د دې لاندې لیکل کیږي دې لاندې لیکل کیږي 1/2 منفي 0.5 متر بر سکنډ یا سکنډ مربع آی دا چې تقسیم کې دلته 10 دی دا به شي 0.15 متر بر سکنډ مربع جې دا د ای ایوریج شو کتاب کې ګورم چې غلطي خو به مو نه وي کړې 0.15 او نیم کتاب مو هغه سوال مو صحیح دی بل وایي په ټي مساوي 2 سکنډ کې لحظوي تعجیل محاسبه کړئ په ټي مساوي 2 سکنډو کې نو ای لحظوي دا مساوي کیږي डी وی بر डी टी او وی ایکس او وی آی دغه د تیار وکتور را کړی نو وکتور خپل لیکم डी د وی په ځای منفي 0.5 متر بر سکنډ مربع ټي جمع 1 متر بر سکنډ جمع 0.5 یا 0.15 متر بر سکنډ مکعب टी مربع جے پر डी टी یعنی دغه رابطه یا د دې وکتور مشتق اخلم نظر ټي ته د دې ټي مشتق یو دی نو 0.5 متر بر سکنډ مربع آی لري بیا جمع د 1 متر بر سکنډ سره ټي نشته 0 جمع 0.015 متر بر سکنډ مکعب د ټي مربع مشتق 2 ټي واحد وکتور جې دا به شي منفي 0.5 متر بر سکنډ مربع آی 2 چې 15 کې هغه کې یو نیم سل یعنی 0.15 متر بر سکنډ مکعب ټي اوس په ټي مساوي 2 سکنډه کې لحظوي دا خو لحظوي تعجیل شو عمومي که د ټي په ځای 2 سکنډه وضع کړو دا به شي منفي 0.15 متر بر سکنډ مربع جمع 0.15 متر بر سکنډ مکعب 2 سکنډ دا به د مکعب سره ختم شي دا به شي 0.15 متر بر سکنډ مربع آی دا جې ځان سره لري 2 چې 15 کې ضرب کې 0.3 یا 10 متر بر سکنډ مربع جې
دا و په ټي مساوي 2 سکنډو کې لحظوي تعجیل. که غواړې چې مقدار پیدا که نو دا مربع جمع دا مربع چې مربع کې او جذر نه واخلې تاسو ته به قیمتونه درکړي. کتاب کې پیدا کړی نو زه باید پیدا کړم. د ا مطلقه قیمت مساوي کیږي د x مرکبه مربع 0.5 مربع منفي 0.5 متر بر سکند مربع کل مربع جمع د y مرکبه مربع 0.3 متر بر سکند مربع کل مربع جذر لاندې. دا چې ته د اشارې نه خط خلاص کې 0.25 متر بر سکند مربع دا چې ته اشارې نه خط کې 0.09 متر بر سکند مربع جذر لاندې. اوس دا دواړه چې جمع کې 9 او 5 14 یو حاصل 3 یعنی 0.4 متر بر سکند مربع کل مربع چې جذر نه واخلم وکاږم دا به شي متر بر سکند مربع. اوس د 0.4 جذر چې تاسې وکاږئ دا به شي د 0.58 0.3 او 0.5 دا به شي 0.58 متر بر سکند مربع. دا د لحظوي تعجیل قیمت شو. که غواړې زاویه پیدا کړئ نو تانجنت بیتا ځکه ورته لیکم چې هلته تانجنت د تیتا دلته شته که هلته تیتا ولیکم بیا یو بل سره باید توپیر وشي. تانجنت د بیتا یا د تعجیل د وکتور زاویه د x مثبت محور سره مقابله ضلع پر مجاوره 0.3 پر 0.5 که منفي لیکئ په کتو ربع وګورئ چې دا کومه ربع ده 3 ربع ده. دې ځای نه به تاسو 2 ربع ده دې ځای نه به تاسو ته تیتا درکړي 1.9 درجې. دا و سوال که چیرې تاسې دغه شکل رسموئ نو د شکل کې ځینې قیمتونه به زه ولیکم او ځینې مې پاک کړي هغه به د کتاب نه ولیکم. د x او د y په محور باندې تغییر مکان دی. اوله کې چې ټي مساوي 0 و ټي چې 0 شو دا حد 0 کېږي 2 متر یعنې x 1 متر 2 متر. یوه نقطه دا وه د y په محور چې ټي 0 شو دا 0 کېږي دا 0 کېږي. نو اولنی موقعیت چې لرو د ا نقطه دا وکتور شو دا دې ته R1 یا شعاعي وکتور د مبدا په ټي مساوي 2 سکنډو کې دا چې موږ 2 ولیکل 2 چې مربع کې 4 ضرب 25 سل دوه نه چې یو منفي کې 1 متر یعنی د x مرکبه 1 متر وه او د y مرکبه 2.2 وه. x مرکبه 1 متر د y مرکبه 2.2 2.2 یعنی دا نقطه د b یا د انجام نقطه ده. دا جسم که په هره طریقه مسیر ته اړتیا نشته خو دا تغییر مکان وکتور دی د دلتا آر وکتور. د دې انجام شعاعي وکتور څه ده R2 وکتور. دې مطلقه قیمت موږ پیدا کړو. دا وکتور دی دا چې مربع کې او د جذر نه وکاږئ نو ممکن چیرته مل کړی وی ګورئ. اوس بل هم شی پیدا کړو په همدې وکتور کې شعاعي وکتور دا دی د x محور سره زاویه 128 جوړه کړې یعنی دا د x محور شو دې ځای پورې 90 نه 28 درجې یعنی دا د سرعت وکتور شو
زاویه څو ده 128. دا نقطه به لرې کړم تیتا ده. بل د A وکتور 0.58 دی، کوچنی دی خو زاویه 109 ده. 28 38 48 یعنې 20 درجې نور هم زیاته ده. دا د A وکتور شو. که په دې ځای کې بیا تاسې سرعت پیدا کوئ پیدا کېږي. یعنې دا و د روبوټ د ایکس وای مسیر، د A تعجیل او د وي سرعت او د هغوی زاویې. الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وای. السلام علیکم.